بسم الله الرحمن الرحيم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم صدق الله العظيم. درنو هیوادوالو، له پاکستان اړخ څخه د انتقامي بریدونو په جریان کې 13 ورځ او شپه بیا هم د پاکستانی پوځیانو د سرکشیو په خبردون کې د افغانستان اسلامي امارت دفاعي مجاهد ځواکونو ځپونکي ګزارونه وکړل. دغه عملیات د کندهار، ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو په استقامت د ډیورن کرښې پورې غاړې ترسره شول. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت هوایي ځواکونو نن سهار شاوخوا 8 بجې د بلوچستان ایالت کوچلاق سیمه کې د غزبند په نوم د پاکستانی نظامیانو د ایپسي په عمومي قمندانۍ باندې هوایي بریدونه وکړل. په یادو بریدونو کې چې د دښمن د قمندانۍ دفتر او د عسکرو لیلیه په نښه شول، لسګونه ایپسي عسکر مړه او ژوبل دي او ودانۍ ته هم دروند زیان اوښتی دی. همدا ډول په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستانی پوځیانو ګڼ انتقامي بریدونه ترسره شوي چې پکې د دښمن 12 پوستې او قرارګاوې له منځه وړل شوي، 41 تنه عسکر وژل شوي، 53 تنه ټپیان دي. بل پلو د افغان دفاعي ځواکونو له لورې د دښمن 3 کشفي او ډرون الوتکې هم رانسکورې شوي دي. په یادو نښتو کې زموږ 3 تنه مجاهدین شهیدان او 7 تنه ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت د مجاهدینو د تلفاتو په اړه چې د پاکستان کاذب ارګانونه کوم ارقام خپروي کاملا ناسم او لا پروپاګند څخه ډک دي. الحمدلله د اسلامي امارت مجاهد امنیتي ځواکونه خورا کم تلفات لري. ورسره د پاکستانی پوځیانو په ړندو هوایي او توغندیز بریدونو کې بیا هم ملکی کورونه او عام ولس په نښه شوی چې یو شمېر خلک پکې شهیدان او ټپیان دي. ګڼ ملکی کورونه ویجاړ شوي او زرګونه خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي.